وژړا ورکړی رمضان ته رخصتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه که د ګناه سره سره سړی دی آخرت ته ورشوس بیا چې هر څومره ژړایي بیا چې هر څومره عاجزي بیا چې هر څومره انکارونه بیا چې هر څومره زورونه هلته د الله تعالی په حضور کې هغه ګناه نه ورکېږي نه ضایع کېږي نه هېرېږي نه بې ضایع کېږي او نه ستا د مخه څه لرې کېږي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زما په الله قسم چې د مچ د سر غوندې ګناه دې کړي له الله ته درله خوندې ده الله ته خپل حضور ته درته پېښېږي دا د الله تعالی وعده ده که یوه زره ګناه درڅه سوي او هم به الله ته فرتی او که یوه زره د نیکو اعمالو او د خیر کار درڅه سوي هم به هلته ښکارئ د روایتو سره راځي انسان چې د ګناه سره د قیامت میدان ته راشوس نو هلته بیا د انسان په دماغ کې خو دا رهي چې زما ګناه به او پر انسان باندې ډېره زندگی تیرسوي د هغې د زندګۍ په خاطر باندې د هغې څه ګناه هېروي نو قرآن کریم وایي هلته پر انسان باندې څلور ګواهان دستي پېښېږي والارض یومئذ تحدث اخبارها د ټولو څه مخکینی شاهد دغه مځکه ده چې د مځکې پر کومه حصه باندې سړي په کم شکل ګناه کړې ده دې مځکې هغه ګناه خوندي کړې ده او دا ګناه به د قیامت په میدان کې ښکاره کړي او د الله تعالی حضور ته به دا پېښېږي یا الله زما پر دې حصه باندې دې ظالم دغه زما حصه ګنده کړه او زما دغه حصه د په ګناه باندې ولړله او د ګناه شکل نن سبا خو معامله ډیره اسانه ده د سړي دماغ ته دا خبره په ډیره اساني باندې ورځي نن سبا د ټیپ ریکارډ په خاطر باندې ډیرې خبرې په سوو کلونه محفوظه کېږي حالانکه هلته څه دي هلته اوسپنه د اوسپنې محفوظه کوي او اوسپنه د چا څه جوړه سوې دغه د دې خاورې د دې مځکې څه جوړه سوې ده چې کله یو عارضي اوسپنه دغه د مځکې څه جوړه سوې ده یو عارضي مخلوق د الله تعالی چې هغه بنده و انسان دی هغې په مځکه په دې اوسپنه کې یو خبره دومره زمانه پټولی شي ستاسو څه خیال دی چې جوړونکی پټونکی رب وي او مځکه هغې چې د اوسپنې بنیاد دی نو په دې کې به الله تعالی در کومه وخته پورې خوندي کوي نو ځکه د مځکې پر سر چې سړی نیک عمل وکړي که بد عمل وکړي د قیامت په میدان کې مځکه هغه دستي ښکاره کوي دا د انسان پر بدو اعمالو باندې اولنی شاهدي ځکه انسان چې کله پر مځکه باندې ګرځي چې څومره مځکه د در پښو لاندې کېږي په کار دا دی سړی خپله ژبه په ذکر او عبادت کې وساتي ځکه بیا د قیامت په میدان کې د مځکه پر سړي باندې شاهد وي زموږ د بزرګانو به دا عادت و چې کله به هغې چابک سفر کوئ یا به په موټر کې چابک سفر و کله کله به د جهاز سفر و نه بیا به هغې دا ورځ دا سفر یوه ذره نه ضایع کوئ نه به د چا سره خبره کوله بس ټوله سفر به په ذکر تېروئ ځکه ول دا یو ډېره لو موقع ده په ډېر لږ وخت کې ډېره غټه حصه د مځکې په قیامت کې زما پر ذکر ګواه کېږي چې ته کله په 2 غنټې باندې د دې ځای څخه در بله ملکه پورې سفر کوې که دا 2 غنټې ته په ذکر کې تېرې کړې نو د قیامت میدان کې د دې ځای څخه ونیسې د هغه ملکه پورې دا ټوله مځکه ستا د ذکر او د عبادت شاهدي پېښوي نو چې سړی کله د ګناه سره ورسي د قیامت میدان لا نو اولنی شاهد د هغې پر ګناه باندې مځکه وي او مځکه د الله تعالی په حضور کې دا ګواهي پېښوي چې دې ظالم زما پر دې حصه دغه ګناه وکړه او دویم لوی شاهد هغه د انسان خپل اندامونه دي ژبې چې کومه ګناه کړې ده هغه به په خپله پر تا باندې ګواهي ادا کړي سترګو چې کومه ګناه کړې ده هغه به پر تا باندې شاهدي ادا کړي او لاسو پښو چې کوم جرم کړی دی غوږو چې کومه ګناه کړې ده هغې به د قیامت په میدان کې د ټول پر تا باندې ګواهي ادا کوي الله تعالی قرآن کریم کې وایي الیوم نختم علی افواههم چې کله پر دې جهنمي باندې مځکه شاهدي ادا کړي نو دی په دنیا کې په چالاکۍ او په تیزي باندې عادت دی دی به انکارونه کوي چې ما خو نه ده کړې دا ګناه الله تعالی و ملائکو ته الیوم نختم علی افواههم تاسو پر دې خوله باندې مهر ولګوئ وتکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون بیا به لاسونه هم شاهدي ادا کوي پښې به هم شاهدي ادا کوي سترګې به هم ګواهي پېښوي او غوږونه به هم شاهدي ادا کوي او د بدن ټوله اندامونه به بیا پر دې ګناه باندې دویم شاهد دي ځکه لوایم مولانا روم رحمت الله علیه په ډېرو ښایسته الفاظو کې راخستې ده هغه وایي چشم بگوید کردیم غمزه حرام سترګې به وایي چې په ما باندې غلط نظرونه کول گوشو بگوید چی د امسو الکلام غوږونه وایي چې په ما باندې غلطي خبرې اورېدلې
لب بگوید این چنین بوسیده ام، شندان بوی په ما غلط ځایونه مچول، او دستو بگوید این چنین دزده ام، لاسونه به شاهدی ادا کی چې په ما باندې دا رقم غلاوي کولې، ظلمونه کول. دیو په غزا کې ودی اندامو ته لما شهدتم علینا، کیف شهدتم علینا، تاسو پر ما باندې څنګه شاهدی ادا کړه. لاس ته وای پتا کې د وینا طاقت نو، سترګې ته وای پتا کې خو د وینا طاقت نو، پښې او لاس ته بده ناریږي چې پتا کې خو د وینا طاقت نو، تا ته نن څنګه وینا په لاس درل، تا پر ما څنګه شاهدی ادا کړه. هغه ورته انتقن الله الذي انتق كل شيء، نن د دنیا ورځ نه ده، نن د جزا ورځ ده، نن د حساب ورځ ده، نن د الله حضور ته د پیښېدو ورځ ده. نن الله تعالی هر شي ته ګویایي ورکوي، لکه څنګه چې ژبه ګویایي لري، نن سترګې، لاسونه، پښې، د بدن ټول اندامونه ګویایي لري. نو دویم شاهد چې پر د باندې د قیامت په میدان کې راځي، هغه به د بدن خپل اندامونه راځي. او دریم شاهد کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، د هر سړي سره الله تعالی دوی فرشتې مقرر کړي دي. هغې ته کرام الکاتبین وایي، یوه فرشته پر دې راسته وژه ناسته ده، یوه پر دې چپه وژه باندې ناسته ده. د راستې وژې د نیکو اعمالو والا فرشته هغه لیکونکې ده، او د بدو اعمالو والا فرشته هغه د چپې والا وژې والا د هغې لیکونکې ده. هغې هره یوه خپله پړپړه لري، هغې هره یوه خپله صحیفه لري، خپله ورقه لري، او د قیامت تر میدانه پورې غټوي، او د قیامت په میدان کې د الله حضور ته یوه یې راسته طرف ته ودرېږي، یوه یې چپه طرف ته ودرېږي، یوه یې د نیکو اعمالو عملنامه ورته وغوړي، یوه یې د چپو اعمالو عملنامه ورته وغوړي. بیا د بنده دپاره هلته د ګناه څخه د انکار کولو یوه ذره گنجایش نه وي. لیکن الله تعالی ډېر کریم ذات دی. یو کتاب کې لیکلی دی چې الله تعالی د فرشتو کې عجبه ترتیب جوړ کړی دی، چې کومه فرشته د راستې وژې والا د هغې الله تعالی امیره ټاکلې ده، چې کومه فرشته د چپې والا وژې والا د هغه الله تعالی مأموره ټاکلې ده. او امیر چې کله یو کار کوي، هغه د ماموره څخه اجازې ته ضرورت نه لري. نو چې کله دی نیک عمل وکړي، د راستې وژې والا یې دستي یو په یوه ولیکي، یو یې په 9 باندې ولیکي، یو یې په 80 باندې ولیکي، یو یې په 200 باندې ولیکي، یو یې په 80,000 ولیکي. په هر شکل چې لیکي، د چا څخه د اجازې غوښتلو څه ضرورت نه لري. لیکن د چپې وژې والا ملایکه چې د هغه ماموره د هغه د دې در امر لاندې ده، هغوی چې کله ګناه وسي، نو هغوی دستي اجازه غواړي، ویې لیکم. هغه امیره فرشته ورته نه مې لیکم، کېدای سي په زړه کې پښیماني راسي، کېدای سي پر دې ګناه پرته پښیمانه سي. بیا د ورځې انتظار ورکوي، پرېږده چې ورځ شپه تېره سي، بیا هغه وایي چې زه یې ولیکم. هغه امیر ورته ته یې 2 ورځې لا اجازه ورکړه، ګوندې په دې 2 ورځې کې به پښیماني وکړي. چې آخر کله دوی د پښیمانۍ څخه ناامیده سي چې دا بنده پښیماني نه لري، نو بره ورته بس ویې لیکه، خو یو په یوې ولیکه، یوه ګناه لیکلې ده، هغه یو په یو باندې ولیکه. نو دریم لوی شاهد چې د انسان پر ګناه باندې راځي، هغه کرام الکاتبین فرشتي دي. او سلرم وإذا الصحف نشرت، دا هر انسان یو عمل نامه لري، هغه عمل نامه د انسان هغه په لوح محفوظ کې پټیږي، هلته لیکل کیږي. د لوح محفوظ د دفتر سم یو پړ راشوس، هغه د الله تعالی و حضور ته وغوړیږي. په هغې کې د انسان د زندګۍ نیک اعمال، د انسان د زندګۍ بد اعمال ټول کې لیکلي. نو که انسان د ګناه سره د دنیا سره رخصت سي، بیا خو د قیامت میدان کې د انسان پر ګناه باندې 4 شاهدانی. اولنی شاهد د مځکې په شکل، دویم شاهد د انسان د خپلو اندامو په شکل، او دریم شاهد د کرام الکاتبین په شکل، او څلورم شاهد هغه د خپل عمل نامې په شکل. د دې 4 شاهدانو د پیښېدو څخه وروسته بیا انسان د قیامت په میدان کې د انکار هیڅ گنجایش نه لري. بیا به الله تعالی د قیامت په میدان کې د دې شاهدانو په خاطر پر د باندې دا عمل، د باندې دا ګناه ثابت سي، او چې کله پر مجرم باندې جرم ثابت سي، ستاسو څه عقیده ده، هغې ته جیلخانه بیا ګوري، هغې ته قیدخانه بیا ګوري. هلته قیدخانه بیا د الله تعالی قیدخانه ده چې جهنم دی. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي اذا تاب العبد، چې کله بنده د مځکې پر مخ باندې ګناه وکړي او برته توبه وکړي، انس الله الحفظ ذنوبه، الله تعالی د ملائکو سم ګناه یې رکی. ملائکو لیکلی ده لیکن ځینې هیرس. وانس الله جوارحه ومعالمه من الارض، الله تعالی د مځکې څخه هم یې رکی، الله تعالی د اندامو څخه هم یې رکی. حتی اذا یلقى الله، چې کله د دې بنده د الله سره ملاقات راسي په قیامت کې،
نو ملاقات په داسې وخت کې راځي ولیس علیه شاهد من الذنب، بیا د ده پر دې ګناه باندې یو ګواله نه وي. د مځکې سم هغه ګناه یې رسوي، د اندامو سم ګناه یې رسوي، د عملنامې سم وتلی او د ملایکو د دماغ سم هغه ګناه ختم سوي، نو بیا دی د ګناه صفاق صفا او شفاف د الله تعالی حضور ته پیښیږي.